بند سرده یکی از بندهای مهم کشور بوده که در 20 کیلومتری جنوب ولایت غزنی موقعیت دارد. پروژه حفظ و مراقبت این بند به هزینه 13,475,000 افغانی تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. مسئولان ریاست حوزه فرعی دریایی آبهای ساده ولایت غزنی میگویند که در این پروژه اعمار یک سرک به طول 723 متر و عرض 7 متر و اعمار یک تعمیر برای محافظین بند شامل می باشد. به گفته مسئولان، کار این پروژه به هزینه مالی وزارت آب و انرژی تحت نظارت ریاست حوزه فرعی دریایی آبهای ساده ولایت غزنی به پیش برده می شد. بند په ځای باندې یو سرک تقریبا 223 متره په اوږدوالي او د 7 متره په سور باندې چې هغه کانکریټي ورغول سو او د دغه کانکریټ کومه سلسله چې هغه 3.5 مارکو او یو د بند نه په چپ اړخ کې چې د کنډک خواته ده دلته په تیرو وختو کې خاوره ځینې ایستل سوې وه او هغه د تخریب سبب کېده د بند لپاره، نو هغه هم په اساسي شکل باندې پرکاري سو او ورغول سو. از سوی هم باشندگان ولایت غزنی از اتمام کار پروژه حفظ و مراقبت بند سرده استقبال نموده میگویند در ضمن مراقبت از این بند برای بسیاری از جوانان زمینه کاری نیز فراهم شده است. دا کوم کارونه چې دلته ترسره شوي دي حکومت لخوا د امارت مؤسساتو لخوا له دې موږ ډېر خوښ یو، ځکه چې دغو کارو خلکو ته ډېره فایده رسیږي، هم خلکو ته د کار زمینه کې برابرېږي، هم د غریب کارو خلکو کار پکې کېږي، هم دغه یو ډېر مهم ځای دی د خلکو دپاره د اوبو دپاره د بند سردې. موږ له دغه بند له کارونه ډېر خوشحاله یو. دلته سړکونه جوړ سو، پکې ځینې جوړې سوې، نهرونه جوړ سولو، مثال دا ته ډېر موږ دغه کارونه خوشحاله یو. اوس هغه کارونه تکمیل سوي دي. موږ له حکومت نور هم دا خواهش لرو چې مثال دغه منطقو ته دا بند باندې کار وکوي. دغه کارونو باندې موږ ډېر خوښ یو او ډېر ښه په نظم باندې برابر دی او ډېر ښه جوړ کړي دي او موږ په دغه باندې غوښتنه غواړو چې دا کارونه نور منظم شي. قابل یادآوری است که بند سرده ولایت غزنی یکی از بندهای بزرگ کشور بوده که گنجایش 260 میلیون متر مکعب آب را دارا می باشد که می تواند 150,000 جریب زمین زراعتی را نیز آبیاری نماید.